قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. تدې مشرکین ته ووایه آیا تاسې په شریکونه کې داسې څوک شته چې مخلوق اول ځل پیدا کوي بیا یې دوباره ژوندی کوي؟ ته ورته ووایه الله تعالی مخلوق لره اول ځل پیدا کوي بیا به یې دوباره ژوندی کوي، نو تاسې کوم اړخ ته اړول کېږئ؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. دې مشرکین ته ووایه آیا د تاسې په شریکونه کې داسې څوک شته چې د حق طرف ته هدایت کوي؟ ته ورته ووایه الله تعالی حق ته لارښودنه کوي. آیا نو هغه څوک چې حق ته لارښودنه کوي زیات حقدار دی چې متابعت یې وکړی شي، یا که هغه څوک چې په خپله هم لار نشي پیدا کولی مګر دا چې لار ورته وښودل شي؟ نو په تاسې څه شوي دي؟ تاسې څنګه فیصله کوئ؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. او دوی زیاتره پیروي نه کوي مګر د ګمان، بېشکه ګمان د حق په مقابله کې هیڅ فایده نه ورکوي. بېشکه الله تعالی ښه پوه دی په هغې کارونه چې دوی یې کوي. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. او دا قرآن کریم هیڅ کله هم داسې نه دی چې د الله تعالی نه بغیر په دروغ جوړ کړی شي، او لیکن دا تصدیق دی د هغې کتابونه چې له دې نه مخکې دي، او د رب العالمین له طرفه د کتاب تفصیل دی چې هیڅ شک پکې نشته. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دوی وایي چې دا قرآن د له ځانه جوړ کړی دی؟ ته دوی ته ووایه نو تاسې یو صورت د دې په مثل راوړئ او د الله تعالی نه بغیر چې څوک کولی شي روی بولئ که چیرې تاسې رښتیني یئ. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکې دوی د هغه قرآن تکذیب وکړ چې دوی د هغه د علم احاطه نه وه کړې، او دوی ته لا د دې حقیقت نه و راغلی. همدارنګه تکذیب کړی و هغه کسانې چې له دوی نه مخکې وي. نو ته وګوره د ظالمانو انجام څنګه و. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. او ځنې په دوی کې هغه څوک دي چې په دې قرآن ایمان راوړي، او ځنې په دوی کې هغه څوک دي چې په دې قرآن ایمان نه راوړي، او د توره په فساد کوونکي تر ټولو ښه پوه دی. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. او که چیرې ای نبی دوی د تو تکذیب وکړي
نو ته دوی ته ووایه زمو د پوره زمو عمل دی او د توس د پوره د توس عمل دی او توس د هغه عمل نه بزوره یې چې زه یې کوم او زه د هغه عمل نه بزوره یم چې توس یې کوئ